درته پرېږدم کلی کورچم مړه څوک داسې کوي درته پرېږدم کلی کورچم مړه څوک داسې کوي او بس دی زه لاړم در نظم مړه څوک داسې کوي او په رڼو سترګو کې دې سترګې رانه واړولې په رڼو سترګو کې دې سترګې رانه واړولې خوږه جانانه دا ستم مړه څوک داسې کوي او شونډې دې نه رپي او کوف چوفتې اسمان ته رسي شونډې دې نه رپي او کوف چوفتې اسمان ته رسي نو تو خدای مولا دا دم مړه څوک داسې کوي ډېره مننه غزل دې ډېر خو زه یوه خبره کوم غزل د ډېر خو زه یوه خبره کوم خفه چې نشې ترنم مړه څوک داسې کوي په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدی او درومې په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدی او درومې خبره واوره یا صنم مړه څوک داسې کوي غوښې د مخ دې په څپېړو باندې ودوړېدې غوښې د مخ دې په څپېړو باندې ودوړېدې یا فکر بنده ویر ماتم مړه څوک داسې کوي ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم رحیم سجاد تاسو ګورئ فاټا ټوډے درنو پښتنو امید لرم چې ښه به په خیریت سره به ژوند به مو ښه تېرېږي قدرمنو د مخکې غوندې یو ځلې بیا تاسو سره د قبایلو مازدیګر پروګرام کې د در ادمخیل دره بازار او د در ادمخیل لایبرري نه حاضر یم فاټا ټوډے پیله ځل دا سکرین لراولي تاسو له چې کوم د مو ځوانان شاعران دي مو ډېر داسې چې کوم د مو مشران شاعران هغو سره پروګرامونه کړي خو چونکې د مو د در ادمخیل چې کوم ځوانان شاعران دي دو سره مو پروګرام نه ده شوی ټیم مو ډېر ناخلم قدرمنو چې کوم د مو قدرمن شاعران ناست دي دونه به پوښتنې کوو دونه به کلمونه واورو چې ته هم مسوم سره اوسو شروعات به زه دې ملګري نه وکړم قدرمنه تاسو چې کومه ده په لاندو ټکو کې راته خپل تعارف وکړو جی زه د شراکو یم د خواجه خیرو نه تعلق لرم عمر سید مې نومه ده تخلص مې تنها ده او په لسم جومات کې سبا کې یم ادب سره شوق خو ما ډېر ټیم نه ده زه وړوکی وم چې ما ډېر شوق و سره پښتون پړاو وایم شو او شاعري مې دا 15 میاشتې به مې کېږي چې ما سټارټ کړې ده ښه تاسو داسې قدرمن هم چې کومه ده هغو به یې چې دونه خامخوا کلمونه واورو ملګري هم را سره ډېر دي د ملګرو ټیم به هم نه ضایع کوو تاسو چې داسې څه کلام لیکلی وي نو بلکل ارشاد مو سره شریک کلام خو مې نوی لیکلی ده چې جی اختره مره زمونږ ځان جوړ کړی نه دی اختره مره زمونږ ځان جوړ کړی نه دی مونږ غریبان یو کور موران جوړ کړی نه دی وا ډېر ښه غزلې بیا وایه مننه اختره مره زمونږ ځان جوړ کړی نه دی اختره مره زمونږ ځان جوړ کړی نه دی مونږ غریبان یو کور موران جوړ کړی نه دی مننه چې به یې پلار ته په سرو سترګو جړل چې به یې پلار ته په سرو سترګو جړل هغې بچی له یې پیزوان جوړ کړی نه دی مننه مننه چې په بارودو یې وران کړی راته چې په بارودو یې وران کړی راته مونږ خو هغه پښتونستان جوړ کړی نه دی مننه 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 ستا د راتلو په انتظار یم اشنا ستا د راتلو په انتظار یم اشنا ما خو د بل چا نه جانان جوړ کړی نه دی آخري مقطع ده چې ستا په غم کې اشنا تار تار پروت دی ستا په غم کې اشنا تار تار پروت دی تنها هغه سیري ګریوان جوړ کړی نه دی چې ستا په غم کې اشنا تار تار پروت دی چې ستا په غم کې اشنا تار تار پروت دی تنها هغه سیري ګریوان جوړ کړی نه دی ډېر ښه ډېر به داسې بل کلام کوي هغه هم راسره شریک کړو سپرلی راغلی بلبلان خندېږي بلبلان خندېږي بل په چمن کې سره ګلان خندېږي مننه مننه زه خو دا ستا د غمه جاړم اشنا زه خو دا ستا د غمه جاړم اشنا نور په محفل کې ټول یاران خندېږي مننه زه چې د شپې کله اسمان ته ګورم زه چې د شپې کله اسمان ته ګورم راپورې ستوري او اسمان خندېږي مننه
زه چې د شپې کله اسمان ته ګورم زه چې د شپې کله اسمان ته ګورم راپورې ستوري او اسمان خندېږي مننه چې ستا کمسوله مې ګلونه ترې وړل چې ستا کمسوله مې ګلونه ترې وړل راپورې هغه مالیاران خندېږي ډېر ښه زلي بیا وایه مننه چې ستا کمسوله مې ګلونه ترې وړل چې ستا کمسوله مې ګلونه ترې وړل راپورې هغه مالیاران خندېږي اخري مقطع ده چې زه دې چې پرېښومه تنها یوازې زه دې چې پرېښودم تنها یوازې راپورې اوس مې خپل خپلوان خندېږي زلي بیا وایه اخري مقطع زلي بیا وایه زه دې چې پرېښودم تنها یوازې زه دې چې پرېښودم تنها یوازې راپورې اوس مې خپل خپلوان خندېږي ډېر ښه ده ډېر ښه تنها صاحب یو جهان مننه د موږ سره یو بل ورور ناست ده تاسو راسره خپل لنډو ټکو کې خپل تعارف وکړو زه خو شیراکو یم سلیم نه یم همشید د فرید نوام یم تخلص همشید ده او فرست ایئر کې سبا کې مدرسه داسې خپل کلام راسره شریک کړو چې مینهوال ترې خوند واخلي موږ ناست ملګري هم ترې خوند واخلي سترګې چې پټې کړم ژړا راشي سترګې چې پټې کړم ژړا راشي تصویر دې مخې له اشنا راشي سترګې چې پټې کړم ژړا راشي تصویر دې مخې له اشنا راشي بیا تر سهاره پورې نه مې پرېږدي بیا تر سهاره پورې نه مې پرېږدي چې کوم یادونه دې بېګا راشي بس یو څو لحظې مې هېره شي بیا بس یو څو لحظې مې هېره شي بیا چې کله دم مې کړي مولا راشي بس یو څو لحظې مې هېره شي بیا چې کله دم مې کړي مولا راشي بېدمه پروت یمه بېهوشه یمه بېدمه پروت یمه بېهوشه بېدمه پروت یمه بېهوشه یمه او نښې ښکل کړم راکیستا راشي ظلم مې نه دی کړی ما زوروي ظلم مې نه دی کړی ما زوروي ظلم مې نه دی کړی ما زوروي په خوب کې داسې یو بلا راشي ډېر ښه ده ډېر ښه څوک په تیارو پسې رڼا ګرځوي څوک په تیارو پسې رڼا ګرځوي چا له تیارې له هم رڼا راشي خدای راکولې خو نصیب کې نه وي خدای راکولې خو نصیب کې نه وي د خپل نصیب نه مې ګیله راشي ډېر ښه ده دا مې زلي بیا وایه خدای راکولې خو نصیب کې نه وي د خپل نصیب نه مې ګیله راشي همشید ګرانه په ژړا تللی دی همشید ګرانه په ژړا تللی دی همشید به څنګه په خندا راشي ډېر ښه ده زلي بیا وایه اخري مقطع همشید ګرانه په ژړا تللی دی همشید به څنګه په خندا راشي ډېر ښه ده ډېر ښه ډېره مننه همشید صاحب امید لرم چې ملګرو به ترې خوند اخیستی وي ډېر ښه کلام جی ارشاد خاورې به مې کی ځواني او خاورې به مې شي ځواني خاورې به مې کی ځواني او خاورې به مې شي ځواني لا خو یې قسم کړی لا خو به مې خوري ځواني ډېر ښه ده ډېر ښه ده زلي بیا وایه جي خاورې به مې کی ځواني او خاورې به مې شي ځواني لا خو یې قسم کړی لا خو به مې خوري ځواني وجنې مې بس وجنې مې وجنې مې بس وجنې مې ستا د خماري ځواني وجنې مې بس وجنې مې ستا د خماري ځواني کله چې دوران تیر کړي کله چې دوران تیر کړي بیا به جړوي ځواني زلي بیا وایه دا هم کله چې دوران تیر کړي بیا به جړوي ځواني دې بابا ته وګوره اوس هم یادوي ځواني چې دې بابا ته وګوره اوس هم یادوي ځواني او ایسا کی خمار میں کا ایسا کی خمار میں کا بیا کل راځي ځواني زلي بیا وایه دا جي چې ایسا کی خمار میں کا بیا کل راځي ځواني څومره چې تیریږي وخت څومره چې تیریږي وخت دومره رانه وړي ځواني ستا د لاسه وګوره ستا د لاسه وګوره همشید خپله سیزي ځواني زلي بیا وایه دا هم چې ستا د لاسه وګوره همشید خپله سیزي ځواني ډېره مننه همشید صاحب ډېره مننه قربان شم مینهوالو همشید صاحب کلام هم تاسو واورېده امید لرم چې خوند به مو ترې اخیستی وي ډېر
مزیدار خستا کلام یې سره پیش کړه. رسو دې ملګري له د ملګري نه به هم څه واورو. تاسو را سره خپل لاندو ټکو خپل تعارف وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د فاټر ټوډے پیله خو چې دومره دره مکار کوي که نه دومره ترجیح کوي شاعرانو له مننه پښتو ادب له. د نه مخکې مې زه فاټر ټوډے باندې راغلی وم. نامه مې محمد شیراز ده. تخلص ارمان مې ده. د مستخیل قوم سره تعلق لرم. مستخیل کلي سره 12 کې سبا کې. ارمان صاحب تاسو کلمونه خو بالکل تاسو خبره هم کړله. مینوال به تاسو پیژني او نن چې کوم دا بنډار دا دله مو داسې څه کلام نوی راوړی وي نو بالکل چې کومه ده مو مینوالو سره شریک کړو. کلام راوړی د دې نه مخکې 2 شعرونه دي چې ارشاد. هله به د ژوند په خوند او رنګ باندې پوهېږم. هله به د ژوند په خوند او رنګ باندې پوهېږم او کله مې چې ستا باڼه از غېږه زړه نه ووځي. هله به د ژوند په خوند او رنګ باندې پوهېږم کله مې چې ستا باڼه از غېږه زړه نه ووځي. او یو نیمه ترخه خبره ډېره زړه کې وساتم. یو نیمه ترخه خبره ډېره زړه کې وساتم. یو نیمه خبره مې بیخي د زړه نه ووځي. غزل له ټوپلام ډالۍ ټولو ملګرو له او کتونکو له ډالۍ چې سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري. مننه. سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري او خبرې ډېرې سترې سترې کړي چې ما وګوري. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري او خبرې ډېرې سترې سترې کړي چې ما وګوري. ورته حیران یم خوشحالي او کنا زور راکوي. ورته حیران یم خوشحالي او کنا زور راکوي. زلفې د مخ نه اناز لرې کړي چې ما وګوري. ډېر ښې او که بدې کړي دا ولې کوي سله کوي. ښې او که بدې کړي دا سله کوي. ولې کوي سله کوي او راپورې هر سړی خبرې کړي چې ما وګوري. ډېر ښه ده ډېر ښه. هغه سړي سره مې قدر شته قربان وګوره. هغه سړي سره مې قدر شته قربان وګوره. ما باندې مټې زورورې کړي چې ما وګوري. ډېر ښه ځلې بیا وایه. مننه. هغه سړي سره مې قدر شته قربان وګوره. ما باندې مټې زورورې کړي چې ما وګوري. اخري شعر ده چې مکه چې نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي. نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي او لاسونه جوړ په ځیګر زغرې کې چې ما وګوري. مننه. نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي او لاسونه جوړ په ځیګر زغرې کې چې ما وګوري. ډېره مننه ارمان صاحب ډېره مننه. بل داسې څه کلام دې سره وي چې دې سره شریک کړو. بل داسې کلام ده چې ارشاد. یا مې چې زړه پسې نسکور نه وي. یا مې چې زړه پسې نسکور نه وي او یا مو چې دې کلي کې کور نه وي. ډېر ښه ځلې بیا وایه ده. مننه. او یا مې چې زړه پسې نسکور نه وي او یا مو چې دې کلي کې کور نه وي او یا خو چې زه پې مین شوی نه وي. یا خو چې زه پې مین شوی نه وي او یا چې مین ورباندې نور نه وي. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. او چې یا چې دا زړونه صبرېدی شوې ترېنه. یا چې دا زړونه صبرېدی شوې ترېنه یا چې بېلتون یا چې پیغور نه وي. ډېر ښه. یا چې معلوم دا بې وفا وې راته. یا چې معلوم دا بې وفا وې راته او یا چې تېر شوی په دې لور نه وي. او اخري شعر دا مکه ده چې یا چې شیراز ارمان زغملی شولې. یا چې شیراز ارمان زغملی شولې یا چې د یار ادا کې زور نه وي. مننه. چې یا چې شیراز ارمان زغملی شولې یا چې شیراز ارمان زغملی شولې یا چې د یار ادا کې زور نه وي. ډېر ښه ارمان صاحب ډېره مننه. خوشحال اوسئ. مینوال امید لرم چې د ارمان صاحب د کلام نه به هم تاسو خوند اخیستی وي. زموږ سره بل یو ځوان شاعر ناست ده او د ده نه به هم کلام واورو. امید لرم چې دا کلام به مو هم خوښ شي.
تاسو را سره خپل تعارف وکړو. نو ټولو نه اول خو زه د پاټو شوډی او د درادم خیل لایبررۍ ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له ټیم راکړو. درادم خیل لایبررۍ کې موږ ډېر څه زده کړو. لکه ما مخکې ډېر شاعري کړې ده خو زه شرمېدم شو کوای مې نه شو. نو اشعاره مې مانه ده درادم خیل لایبررۍ غورځول. خو چې کوم ده زه د شراکو یم او د خواجه تنګي نه تعلق لرم او چې کوم د انضمام الحق نامه مې ده او الحق به طور تخلص استعمال. نو انضمام وروره تاسو څومره ټیم وشوه چې شاعري کوو او شاعري سره مو شوق څرنګه پیدا وشو؟ شاعري ادب سره خو ما ډېر ټیم نه شوق ده. اولم کې ما پښتو چې کوم ده دا په ګورنمنټ سکولونو کې ښایي ما ګورنمنټ کې سبق نه لري. زه په پرویټ کې وم پښتو ما د ادب شوق کې زده کړې ده که نه. نو شاعري خو ما بس داسې 4-5 میاشتې کېږي چې شروع کړې ده. اوسه پورې به مو څومره کلمونه لیکلي؟ اوسه پورې خو یاره د اوه اته غزلې وي. ډېر ښه. مینوالو له داسې څه کلام راوړی وي چې راسره شریک کړو چې موږ هم ترې خوند واخلو، مینوال هم ترې خوند ویلی نه دا غزل نه مخکې چې کوم ده یو شعر دی چې تپوس مې ترېنه وکړه ما ویل مینه درکړم څومره. تپوس مې ترېنه وکړه ما ویل مینه درکړه څومره. هغې غلی لاس اوچت کړه په خندا شوه ویل یې دومره. تپوس مې ترېنه وکړه ما ویل مینه درکړم څومره. تپوس مې ترېنه وکړه ما ویل مینه درکړم څومره. هغې غلی لاس اوچت کړه په خندا شوه ویل یې دومره. غزل دی چې ارشاد ورک شه غمونه د سړي نه خوشحالۍ ورکوي. ورک شه غمونه د سړي نه خوشحالۍ ورکوي او پرېږده جنګونه د وطن ځوان زلمی ورکوي. ورک شه غمونه د وطن خوشحالۍ ورکوي او پرېږده جنګونه د وطن ځوان زلمی ورکوي. او مجبوري ورکه شه نه ځوان او نه بابا پېژني. مجبوري ورکه شه نه ځوان او نه بابا پېژني خو بس چې راشي مور د غېږې نه بچی ورکوي. مجبوري ورکه شه نه ځوان او نه بابا پېژني خو بس چې راشي مور د غېږې نه بچی ورکوي. دره کې ډېر جنګونه وشو کډې لاړې ترېنه. دره کې ډېر جنګونه وشو کډې لاړې ترېنه لکه په زور د خپله کوره چې څوک سپی ورکوي. چې دره کې ډېر جنګونه وشو کډې لاړې ترېنه لکه په زور د خپله کوره چې څوک سپی ورکوي. او نه پرېږده دا خبره ګرانه ده ښه. پرېږده دا خبره ګرانه ده ښه. کوم جانان به د خپل حسن لیونی ورکوي. نه پرېږده دا خبره ګرانه ده ښه. پرېږده دا خبره ګرانه ده ښه. کوم جانان به د خپل حسن لیونی ورکوي. زمون وطن کې حسن ډېر دی خو بارودو تور کړو. زمون وطن کې حسن ډېر دی خو بارودو تور کړو. نور خو لا پرېږده دی په حسن ایرانی ورکوي. مننه او مقطع ده چې لاس یې په وینو باندې سور شو چې یې ګل خپلوه. لاس یې په وینو باندې سور شو چې یې ګل خپلوه. والحق ظالم دی اوس د ګلو نه ازغی ورکوي. لاس یې په وینو باندې سور شو چې یې ګل خپلوه. لاس یې په وینو باندې سور شو چې یې ګل خپلوه. والحق ظالم دی اوس د ګلو نه ازغی ورکوي. قربان شم. ډېر ښه انضمام، ډېره مننه او ډېره مزه یې وکړله. واقعي ده چې مینوالو به هم ترې خوند اخیستی وي. واقعي چې کومه دومره عمر کې داسې شاعري کول ډېره خوري غواړي او
بالکل چې کومه تاسو چې کومه شاعري د هغې مستاینه کوو بل داسې کلام چې د سره وي راسره شریک کړو چې موږ خوند واخلو بل کلام دی چې په سرو شونډو دې سرخي نه ده زما د زړګي مینه ده په سرو شونډو دې سرخي نه ده زما د زړګي مینه ده خو خیر که په خوله باندې وي توره په زړه سپینه ده مننه یوازې زه نه یم چې هر وخت مې زړګی خوږېږي یوازې زه نه یم چې هر وخت مې زړګی خوږېږي معشوقه هر یوه اشک باندې د خپله ځانه شیرینه ده ډېر ښه ده بل شاعر ده پکې چې نه ماماجي لور ته دې هېڅ ګوری چې ونه وایې نه ماماجي لور ته دې هېڅ ګوری چې ونه وایې دی که په حسن خاطری دی خو کمکله او نیازمینه ده چې نه ماماجي لور ته دې هېڅ ګوری چې ونه وایې او دی که په حسن خاطری دی خو کمکله او نیازمینه ده او ازغي خو بلا ډېر وي په تن کې د ګلاب خوی دی ازغي خو بلا ډېر وي په تن کې د ګلاب خوی دی او زه یو بلبل یم د سرو پاڼو د ګلاب سره مې مینه ده زلي بیا ډېر ښه ازغي خو بلا ډېر وي په تن کې د ګلاب خوی دی زه یو بلبل یم د سرو پاڼو د ګلاب سره مې مینه ده مقطع ده چې الحق خو هسې در په در ګډه په سر ورپسې نه دی الحق خو هسې در په در ګډه په سر ورپسې نه دی حقیقت دی معشوقه یې لاجواب ده او حسینه ډېره مننه الحق صاحب شکریه یو جهان مننه مینوالو مین لرم چې نن پروګرام نو تاسو خوند اخیستی وي او واقع ده چې دیمو په درادمخیل کې دیمو په قبایلو کې وکیه چې ډېر ښه شاعران شته دي خو دا ده چې د سکرین نه پټ دي هغه څرګندول غواړي او انشاءالله دا پروګرام به دیمو جاري وي کوشش به کوو مخکې هم چې کوم مینوال دي هغه به تاسو له په ټیم چې کومه ده دا به وخت تر وخته به دا راولو مخکې له او ښه پروګرامونه به ترې ریکارډ کوو او نن پروګرام هم د درادمخیل لایبرري کې مو ارنج کړه او درادمخیل لایبرري چې کوم راج محمد صاحب دا وکیل ده چې صفات محتاج نه ده چې هغه خبره د ځای کې ونه کړم نو دا به باده وي هغه چې څومره محنت کوي د ادب نو داسې به زه وایم چې داسې څوک نشته دی چې هغه وکړي په دې درادمخیل کې د دې په ټوپکو په بازار کې یوه لایبرري قایم کول نو دا هم یوه جذبه غواړي سراج الدین سراج صاحب یایي چې یو ورځ به مې د ژوند ستوره ډوبېږي خامخا یو ورځ به مې د ژوند ستوره ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې انبارېږي خامخا ډېره مننه تر څو پورې به داسې لیونی ګرځم تر څو پورې به داسې لیونی ګرځم ستندر به په ما باندې غورځېږي خامخا ډېره مننه دارا سکندر څه شو غشان شوکت یې څه شو دارا سکندر څه شو غشان شوکت یې څه شو هر څوک بزي په هر چا به ورانېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه زرې ویده شم دا زه چې پکې هره شپه زرې ویده شم دا کټ به رانه دلته پاتې کېږي خامخا ډېره مننه آخري مقطع ده چې دا نن چې د هر چا په خوله سراج ناره ده دا نن چې د هر چا په خوله سراج ناره ده دا نوم به د دې خلکو نه هېرېږي خامخا ډېره مننه دې سره خپل ورور رحیم سجاد او د ټولو ملګرو په شریکه باندې ورکو اجازات په لوی علم سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته